پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی ماخستن پریوځي بسترې لرالی دا ویل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دغه د الله رسول فرمایي درې واره یو حدیث کې بلکې یو واره سړی دا توري وایي د الله رسول فرمایي کستا دومره ګناوي وی لکه د سمندر ځګ الله بستا ګناوي در معاف کړي د سمندر ځګ خو نو سمندر موږ څه لیدلې دي 90% سمندر دی اوبدي 90% شیخ موسی روحانی البازی رحمه الله فرمایي 90% ته هغه خوش کم ځکه 90% اوبدي اوس په څو ځګي او زما واستاب څو ګناي د الله رسول فرمایي چې ماخستان پریوتی بسترې لراله دغه توري وای الحمدلله زه دغه توري وایم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه د الله رسول فرمایي کتا دومره ګناوي کړي وې لکه د دنیا د درختو پاڼې الله په یو ور ویلو باندې ستا دا ټول ګناي در معاف د الله رسول فرمایي کتا دومره ګناوي کړي وې لکه یو مقام یاد کی علاقه یاد کړه الته خالی ریګ دی لکه زموږ هغه دا بولدک شو واوړي دا رقم دغه شوراوه کو دغه علاقه دا ټول ریګ دی د الله رسول فرمایي مقام عالج یاد کړي که سړی یو ور دا کلمې وای کې دومره ګناوي کړي وې لکه هغه د مقام عالج چې کم ځای دی د هغه د ریګ ذرات دانه الله رب العزت ستا دا ګناه در معافي ستا دا ګناه د الله رسول فرمایي کسړی ماخستم پر وځي دا وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کې دومره ګناوي کړي وې لکه د دې دنیا شپې یا ورځې چې کله الله المر پیدا کړی دی د هغه ورځ څونه سي شپه رااله ورځ رااله شپه رااله ورځ رااله ورځې څو دي یا شپې څو دي زتر اخره په دا څو شپې څو ورځې سولې د الله رسول فرمایي وای کتا دومره ګناوي کړي وې لکه د دې دنیا شپې الله رب العزت ستا هغه ګناوي در معافي کتا دومره ګناوي کړي وې لکه د دې دنیا ورځې یعنی زما او ستا عمر که شپې ته کاله در شپې ته کاله سلو هغه د 4 وزره 5 وزره شپې راځي 4 وزره 5 وزره شپې راځي څه پورته کښته نو دغه چې هغه آدم علی السلام وزره کاله مخکې د هغه څخه مخکې 2000 کاله مطلب دغه پیریانانو بچی کړي ده د هغه څخه مخکې 2000 کاله هغه حن وبن هغه شیخ عبدالحمید سواتی صاحب رحم الله فرمایي هغه بچی کړي و د هغه څخه مخکې په زرو په لکو شیطان ولک کاله خالق اسمانو کې عبادت کړي دي مون عبد الحق صاحب فرمایي ولک کاله د دې سمخ کې څو وخت د لمر او د سپوږمۍ د مځکې او د اسمان د شپې او د ورځې الله رسول فرمایي یو وار مقصد سړی پرې وځي یا درې وار سړی دا توري وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الله رب العزت دا ګناه در معاف کوي څو ګناوي دي او څومره عظیم رب دی الله رب العزت په یو وار سره